هلکه ګروبزه کوچ صاحب جونټن رت خو زموږ پسې چوکۍ د خیر سره پیچ ته راوړې ته خیر خو به یې که نه دا څه چل شوی دی یاره خروټیه خیر چېرته دی ظالمه د بال پسې نیم پیچ ته راوځو نو خامخا به هغه چا خبر اوتېږي او جونټن رت ته ته دومره غوسه و چې مه کوه پوښتنه ما یې ورته زه ورته شاته ناست وم چې غوسه غوسه یې در کتل خو خیر دی کیمرې لګېدلې وي ګینې خوله یې در باندې لګوله یاره ګروبزه نو څه وکړمه د چټاپې مې کولې او ځان سره مې همدا ویلې که نه چې مه کوه خروټیه مه کوه خروټیه خو بس اخره مې زړه ورته تم شو مې راځه ویې که خروټیه ورپسې راووتمه خو شاته ویکټې رانه وواله خو بس چې دغسې کارونه کوې نو خامخا به د خیر سره اوتېږي هلته راشد خان در سره ولاړو سټاپې به دې ورته کړې وي د خیر سره هغه به ورته رنګونه کړي ول خو ته هماغه خپل کار کې چې کوی خروټیه کوی خروټیه که څنګه کوچ صاحب جونټن ټرته یاره خروټیه تاسو ته به دغه جونټن ټرت دا کوچ صاحب دا چا خبره ته سپین ږیری شي خو تاسو به چا خبره د خط نه بیا م راوځئ خو ته به دې چل کې خروټیه نن در په چوکۍ ځکه پیچ ته راوړي چې څلېرویشت ساعته به چا خبره ته نن درته خبرې کومه د چل په وکړې ښه د رحمان الله ګربز چې په دې خط باندې دا بیوټي ښې دی که نه د دې نه به دې خوا ته نه راوځي همیشه به د دې دننه ولاړې که کوچ صاحب جونټن ټرته چې دې خط نه مخکې نه راوځو دا دومره غټ پیچ دا چې والا پیچ ته جوړ کړی دی خو دا ترېنه لرې که به چا خبره ته به چمن ښکاري موږ بوبر پسې نه راوځو یاره خروټیه نو دا نور پیچ چې دی دا د پارلر دی او دا د خط نه خوا چې دی دا چې دی که نه دا پیچ ستا دی د دې نه به دې خوا ته نه راوځي صحیح د چې هر څه کېږي دې نه به مخکې ته نه راوځي یاره کوچ صاحب جونټن ټرت ما په دنیا کې یوه خبره زده کړه که نه چې په دنیا کې یو ځای کې مې انصاف نشته دی اوس په کرکټ کې مې انصاف نشته مونږ ته ټول دوه ګزه ځمکه راکړې ده چې دې نه به مخکې نه راوځي او پارلر ته یې مکمله چا خبره اووه ګزه چې دی که نه زه یې ورکړی چې بال پکې کوه نو دا خو بېانصافي ده که نه بس په همدې بېانصافۍ کې زموږ انصاف دی خبره داسې ده که نه چې دې نه به مخکې نه راوځي او که راووتې بس چا خبره دغسې میټونه به بایلې او زموږ به ورته داسې غوسه په پټ غوږونه نیولي خپه به ورته ناست یو که تاسې د کوله اتل ګوره نوی راغلی د ماشاءالله څلوېښت رنځه وکړه پرېږدي د کوله اتله مننه جونټن ټرت صاحب خبره داسې ده که نه چې زه خو خیر د اوس نوی راغلی ما دې بالران سره بلد نه یم او که د دې بالران سره بلد شوم د خیر سره دې نه به د چمړه لرې پوستکې شاټینګینې کولمې لرې ګوردیاسو به ترې راوباسم او په همدې پیچ کې به یې خوړو ما د پاسه به پرې د خیر سره بلدوزر خېجوم او که کوچ صاحب جونټن ټرته او یاره ګوربزه تا باندې څه چل شوی دی خیر ته د خپله ډاډه لوبه کوه که نه په چې راوځي یو دوه باله شټاپ کوه او نورې وهه دا بنګالي خوندې ټیمونه چې دي که نه بنګلادیش شو دا زیمبابوې شوه دغه پاکستان شو دا سریلنکا شوه د دې بالرانو په خلاف چې دی که نه ته همیشه بس یو دوه درې باله ټچ کوه او نو ورته نښله چې هر څه کې کوئ شټاپو دپاره خیر زر کپتان صاحب حشمت الله شهیدي شته دی که نه ابا د خیر زر پیچ کې دننه ولاړ یم دا به وایي چې مه کوه حشمته او مه کوه حشمته سیده کوچ صاحب سبا ته هم د خیر سره بنګالیانو سره میټ دی او همدا به کومه به د خیر سره دوه درې باله به شټا کمرو پسې راوځم او د دې بنګالیانو به څه خبره دي چمړه وباسمه ما خو ورسره خیر مې مېلمانه دي بادام مې پرې بلس خوړلي ول خو دا سړي خلک نه شو نه سمیږي اوس به دې سره خوښ شم سبا به ترې نظر ته چمړه وباسمه کوچ صاحب ته مه خفه کېږه افرین ساده غوندې لوبغاړي په ټوله دنیا کې ما نه دي لیدلي ماشاءالله ښه زړور لوبغاړي خو په ډاډه زړه لوبه کوي او دا کوچ صاحب جونټن ټرت به په تاسو باندې ویاړ کوي په تاسو به افتخار کوي او د خیر سره سبا د خیر میچ وګټئ او سیریز د بنګلادیش نه وګټئ او باقي خبره داسې ده که چې پروګرام تو ورنګایم